کې عزم پخا اراده عزم دغه وعده آدم علی السلام سره هم دا وا چې جنت کې اوسېګا او دی ونه ته بنه جوختېږي او آدم علی السلام کې موږ عزم نه موندو دا د پیغمبرانو او خاص کر تاسو دا خبره لږ توجه سره واورئ چې پیغمبرانو دا سره د هغه د اوچت شان لوی مرتبه الله سره مینا دا هغه خو خول د الله تعالی د دې ټول شونو باوجود الله تعالی د هغه وړي خطاګانی چې هغه اجتهادي غلطیان دي هغه مالا ذکر کړی اگر هغه ډېری وړي او اجتهادي او هغه عام معاشره کې عام خلکو د لپاره ګناه هم نه ده ګناه او نه عام خلکو د لپاره خو د پیغمبرانو شان د لپاره هغه د الله تعالی چونکی هغه خبره فخشوي نوي دیو جن الله تعالی غ ذکر کړی دا یو خدای حکمت سره نو دا د حکمت باندې چې تاسو ځان پوي کینو د بیګا سوال نو هم ډېر جواب تاسو ته ملاوي شي او بیا به ان شاء الله راځي بیا به تاسو ته ملاوي شي هغه دا چې ستا په ذهن کې د پیغمبر هغه درجه جوړ نشي چې ته بیا پیغمبر اوچت کې او ما سره برابر کی نو چې کوم وخت کې دا قرآنی کریم نازل دو په هغه وخت کې تقریبا شرک هم د غرنګي وو خو اوس شرک او دغه شرک فرق ته ډېر فرق کوي زه لکه په طریقو کې او په لار کې لکه فرق شته د شرک نو الله تعالی خو دې هر څه نه خبرو الله تعالی ته خدا پته و چې 1400 کال بعد به بيدا سي چل کیږي لکه دمغه چې ور سره مخامخ کیدا چل بکیږي نو دیو جنا الله تعالی په دې قرآنی کریم کې د قرآنی کریم خو معجزه هم د کدا چې دا داسې خبره وکي چې هغه حالت سره برابر وي زر کال بعدم برابر وي او کدا دنیا ژوندۍ وي یو لکه کال پورې بیا هم برابر وي نو کدا نن سبا موږ دا وایو د دې د غلطیانې او دا ګناهونه نه دي دا بار وایم دا ګناهونه نه دي دا غلطیانې چې کوم دي کړی دي په حیثیت انسان چې کنه دا انسانان دي اغه الله تعالی خودلی نه وي نو د دې خلکو دا نن سبا چې کوم شرک دی چې هغه پیغمبر نه نور او نوري بیا ژوندې او زندگی بیا الله سره برابر کړی دا د پیغمبر کدا نه وي نو موږ به دا کم دینه ثابت ولا یا به دا ثابت ولا شو چې دا انسان دی او دا الله تعالی د دې ثبوت لپاره چې کنه دا باقاعده تکرنګي انسانان دي څنګه چې تاسو انسانان دي تکرنګي په مرګ راځي لکه څنګه چې تاسو باندې مرګ راځي تکرنګي خپکیږي زهريږي لکه څنګه تاسو کیږي او خاص خبره هغه دا ده چې تاسو نه څنګه ګناهونه کیږي یا تاسو څنګه شیطان ګناهونه ته مجبورای تکرنګي دغه احساس او دا فطرت دا پدې کې همو خو الله تعالی دې بد ګناه هغه عمل نه بچ کړی دي او تاسو ته الله هغه درجه نه درکړي ټیک شو دې په دا خبره تاسو یاد شو اوس لکه مزید لاړ شي لکه ګرانه ده خو ما امید ده په الله تعالی باندې چې موږ وپوي چې موسی آدم علی السلام دا غلطي وکړه او دا غي خوړله دا ونه او بیا هغه معافي وغوښته چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو دغه دعا او د معافي غوښتل دا د آدم علی السلام په درجه کې کمې جوړ شو که زیاتې جوړ کو جی زیاتې جوړ شو کنه دا خبر الله تعالی موږ ته خای شیطان په دې ګناه باندې شیطان مجبوري او تک خبره د الله شان سره مناسبه ده او دا خبره د الله تعالی په غمینه کې هغه سره خای داسې جام د غسیو کې الله سبحان الله او هغه دا ده چې غلطي خو بدر نه کیږي خو سره دستا غلطی نه ورستو هغه معافي غوښتل هغه زما ډیر زیات خوختي هغه ستاده د غلطی نه کول نه ما زیات خوختي هغه او دا ځان نه وایم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګناه نه کوئ زما داسې قوم پیدا وکم بل چې هغه به ګناهونه هم کوي او معافي به هم غواړي ځکه چې د الله تعالی د رحمت او د مینې کولو هغه کیفیت چې کوم الله غواړي چې ثابت کما چې مهرباني ما او ته هغه ته د مهرباني اډو مکنه ورکړي ته کوم کا پیدا وکړي چې الله ثابت کړي چې او زه مهرباني ما نو دا الله تعالی سره په دې مهرباني ثابتولو کې هغه تعاون د الله تعالی کوي دغه احساسات دي چې کوم تاسو ته او خدل دغه موږ تعالی خای چې تاسو په دې باندې کل بني ادم ټول بني ادم چې کوم دي خطاون د ګناه کوي خام او د الله ته پته او بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله په خپل فرمایي حدیث قدسی ده چې کله انسان ګناو کی د ګنا نه بعد هغه معافي وغواړي بیا د الله الفاظ داسي عجیب دي دا به فرشتونه پختنه کوي زما بنده ګناه کړی دا وای هاو یا الله وای دې په خپل ګناه خیمان دی وای هاو یا الله
دته دا پته ده چې زما رب زوره ور دی او یا الله د غواړي اوس معافي وای ها یا الله او دته دا یقین دی چې زما رب معافي کوي وای ها یا الله همدغه یقین دی ورته حق گواه اوسېږي ما دا بنده معاف کړو ما دا بنده معاف یوا د دې په دا بل دلیل شو دویم دا الله دا دومره کیفیت او دا خبره او دا مکالمه تعالی ته مزه ور کوي دا الله ته خوند ور کوي د دې الله تعالی سره قدر او قیمت ته چې زه د خپل مهرباني په دا که تاسو الله او پیژنې کړه د توحید باندې تاسو پوي شئ بیا به تاسو په دې خوندونو په دې شینو بیا تاسو پوي چې الله څومره مهربان دی الله تڼادار نه چې ډنډه راغست او دا وه او دا وه مړ کو جهنم دی او دا د الله شان سره مناسب اړونه ده دا د الله شان سره مناسب نه ده الله مهرباني کوونکی دی كتب على نفسه رحمه الله بخبل ځان باندې مهرباني لیکلی ده الله بخبل ځان باندې مهرباني لیکلی ده او بیا عمدک خبره چې ما تاسو ته د دوه احادیثو په نتیجه کې وکړه عمده خبره په سورته فرقان کې مالا کړی ده سورته فرقان کې الله فرمایي يبدل الله بدلی الله تعالی د دې ګناهونه حسنات په نیکو باندې نو ستا هغه ګناه چې تا کوم کړی و او معافي دی وغوښته تا ته هغه ګناه ذریعہ جوړ نه شو د ثواب تا په ګناه باندې ذریعہ جوړ شو د ثواب تا په ګناه باندې ذریعہ جوړ شو ثواب ها فرق صرف دا ده هغه دا چې ته ارادتن خامخه ګناه اراده مکو چې تکوم هغه به تا نه کیږي هغه به تا نه کیږي شیطان ته بریدینه هغه به تا نه کیږي خو ته تلاش کوا کم کم ځکه کیږي فورا الله نه معافي غواړه ستا هغه معافي الله ته ورتلل دا د الله وختي هغه د اوخ کیسه تاسو ته یاد ده هغه وخت چې دومره سړی خوشحالي کې د ورکیدونه بعد هغه خوشحالي نو الله ان دومره زیات خوشحاليږي دغه خوشحالي غا کیفیت هر وخت د انسان په تلاش کې دي چې کله وي چې ته به ما ته بیا راځي نو استاد دوباره ورتل استاد الله باندې د مینې غ اعتماد کېدل استاد معافي غختل استاد عذاب نه یریدل دغه کیفیتونه د انسان د ایمان هغه حالت ته چې کوم د الله تعالی خوخته کم د الله خوخته او کته وای چې نه زه به بالکل ګناه نه کوم نو دا اډو کې دی نشي دا ممکن نه ده دا ممکن نه ده ځکه چې د پیغمبرانو وګوره اینه ګناه نه ده شوی ګناه نه ده شوی هغه نه چې ځین کې مدار نه شي چې کنه هغه ګناګارو خدای هغه ډیره معمولی غلطي هغه خپل ځان سره په دې ګناهونو باندې تاسو مچ کوی بیا تاسو اندازه لګیږي ده نو دغه د حکمتونه دي او دغه حکمت د موسی علی السلام په کیسه کې هم او بیا الله تعالی ته هم خدلا او بل حکمت پکې چې کوم هغه په سورته نمل کې برازي او هغه دومره تصواب لري کې د شیخه پر موږ تعالی ژوندۍ رانه کې هم نه رسیدو هغه حکمت داو چې الله دا ثابتای چې دا انسان دی الله دا ثابتای دا انسان دی دا نور نه دی دا د الله ذات نه دی دا الله ته رسیدې نشي د دې معاشري چې کوم د خلکو د شرک جوړ کړي دي د دې خلکو به تاسو بیا څنګه مقابله کوله چې الله خود دې نه وي کني موږ به اوس موسی عليه السلام الله سره برابر اوله سليمان عليه السلام به الله سره برابر اوله عمر عليه السلام خو د خلکو الله نه اوچت کړي دي برابر هم نه کړي اوچت کړي دي وای چې الله راګيري کی الله نو خلاص به کی محمد او چې ګيري کی محمد نو څوک به خلاص کی بیا انده څومره لوی شرک دی نو دا الله خای دې د پاره چې یو ځکه موسی عليه السلام وای چې ما سره علم دی بل ځکه مغه موسی دینم نه دی خبر چې مخ کې کشته سره بس کیږي دا احساس ته چې موږ تاسو ګلا پیدا کړی چې دا سړی دی دا انسان دی او دا څه د پاره دا د موسی عليه السلام بے عزتی نه کوي الله او نه پدې کې د موسی عليه السلام یا د آدم عليه السلام بے عزتی ده نه پدې کې دا یو خو عزت ته چې سره دې چې دا سړی دی هغه باوجود الله تعالی څومره تابعدار او دویمه دا چې ته الله سره شرک نه کوي الله تعالی د توحید لپاره دا کوي دا قران کریم مرکزی مضمون توحید دی د دې هر یو آیت کې مقصد د توحید دی او دا اصل کې د لپاره چې د ما سره د خلق برابر نه کوي ما سره برابر نه کوي دا اصل حکمت دی دا اصل حکمت دی او کته دینه جوړای دا شیونه او بیا دا څومره لوی بدقسمتی ده دا لوی بدقسمتی ده هغه نم لوی بدقسمتی ده چې الله د پیغمبر درجه خپل ځان نه د خدوال ثابتای او مونږ د پیغمبر په مقابله کې د خپل منجورانو د ملنګانو او د ناولو غندو او دا به د غینه موچته چې کني موسی عليه السلام او هغه ملنګو او هغه ملنګ چې کوم هغه د موسی عليه السلام نه درجه اوچته او هغه الله تعالی رسیدل او دا رسیدل نو هغه پیغمبر او هغه باوجود غلان دی او دا چې کوم د ملنګانو او د پیرانو او د مریدانو دا سلسله د پیغمبرانو نه اوچتی دي نو دا خو بس وای دی بس جواب ورکوم دومره پوي چې او اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هغه د قران کریم دا قران ووري او بیا هغه باندې پويږي نو قران هغه اورينا علی ور باندې اوريهم نه الله دغه بغونه کې پردي اچولي ځکه چې دومره غټه ګناه کوي نو هغه سره د عقل خبره هم نه ده اوس تاسو مخ کې ووري ولم نجد له عزما او موږ